یو ورځ مو شاهرخ خان یا بل مشهور چاته میسج کړی دی چې دغه خوا جواب راغلی د نړۍ تر ټولو ځوانه انا مو لیدلې ده د انسان سترګې څونه رنګونه لیدلی سي د ویډیو شروع کېدو تر مخه ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ مننه دا ویډیو وګورئ پر سړک موټر ولاړ دی او اور یې اخیستی دی دا د رښتیا نه دی بلکې د کمپیوټر په ذریعه سره جوړ شوی دی خو داسې معلومیږي لکه رښتیا چې د ګلابي رنګ ته وګورئ چې پر سکرین تیریږي نو داسې معلومیږي چې رښتیا نه ده خو دا ویډیو چې کله نیټ ته پورته کړې نو د خلکو په زړه ته ولوېږي چې دا د شاګو موټر پر سړک ولاړ دی او اور یې اخیستی دی ټراویس سکوټ د امریکا یو مشهور ریپر سندرغاړی دی یو ورځ یې د سندرې وخت وو نو هغه سټیج ته نه راغلی د هغه یو مینوال میسج ورته وکړي چې وروره چیرې یې او هغه فکر لا نه و کړی چې د هغې خوا به جواب راسي خو د ټراویس سکوټ جواب راغلی چې وروره په یوه ثانیه کې درغلم هغه مینوال خو یې د هغسې د مستۍ څخه میسج کړی خو د هغې خوا د شاګو جواب راغلی کله چې کلکن خلاص سي او هوا چلیږي هغه د باد اواز چې راځي هغه د باد اواز نه دی باد هیڅ اواز نه کوي باد چې د دیوال ګلان یا انسان سره ومشلي اواز کوي نو باد چې د هر شي سره ومشلي بیا اواز نه جوړیږي چې موږ داسې فکر کوو چې د باد اواز دی بلکې دا د هغه شي اواز دی چې باد ټکر ورسره کوي دا د نړۍ تر ټولو ځوانه انا ده چې په 11 کلنۍ کې واده کړی وو یو کال وروسته یعنی پر 12 کلنۍ باندې لور پیدا سول خو دې نه غوښتل چې د لور سره دې دغه ظلم وسي لکه د دې سره چې وسو خو لور یې هم نه راوګرځول د لور واده هم په 11 کلنۍ کې وسو چې تر هغه وروسته د لور هم زوی پیدا سو او دا انا سوه خو بیا هم په دغه عمر کې د نورو انجونو ودونه لا نه سوي د انسان سترګې تر 10 میلیونه نه ډېر رنګونه لیدلی سي چې په ټول نړۍ کې تر 10 میلیونه پورې رقم رنګونه شته هغې څخه موږ ډېر رنګونه وینو خو نومونه مو یې چندانې نه دي زده خو فرق یې کولی سو هغه نو د انجونو د ډېرو رنګو نومونه زده دي چې تاسو هم یو څه ځینې په کمنټ کې راته ووایاست تاسو په سیم کارت لیدلی چې په دا سر کې لږ کارت سوی یې وختي دا سیم کارت داسې کارت نو اول سر سیم کارت چارکونجه و چې خلکو ته یې راسته او چپه نه معلومېدل نو بیا وروسته کمپنۍ والا سوچ والی چې دا مشکل څنګه حل کو بیا نو دغسې ډیزاین یې ورکړي چې بیا وروسته خلکو ته اساني جوړه سوه آیا تاسو خبر یاست چې د سیم کارت ډیزاین به په راتلونکي کې څنګه وي چې رښتیا ووایم په راتلونکي کې به سیم کارټونه نه وي بلکې ای سیم ای سیم به وي دا ای سیم څه شي دی یعنی د دې وروسته چې تاسو تلیفونان رانیسئ نو سیم کارت به د کمپنۍ څخه په تلیفون کې وي اوس هم په د آیفون او یو نیم نور تلیفونانو کې دغه سیسټم فعاله دی دا کوم خلک چې تاسو وینئ چې د مایانو په منځ کې خوراک کوي دا د چین خلک دي دا رسټورانټونه په چین او جاپان کې ډېر لیدل کیږي په داسې ځای کې خوراک کول خو ډېر ښه خوند کوي که چیرې تاسو ته په دغه ځای کې موقع ورسیږي نو تاسو ځئ په کمنټ کې خامخا راته ووایاست کچیر یو څوک تاسو وتخني نو تاسو څه کوئ زړه د اخلاص خاندي او ادي خبره ده مګر په چین او ځینې نور ملکو کې دا د هغو خلکو دپاره د سزا په ډول کاریږي چا چې جرم کړی وي او نه مني نو دوی یې بره وتړي او تخني یې او مجرم په دغه رقم اقرار کوي او ځینې خلک د دغه تخنېدو د لاسه مړه سوي هم دي دغه ځوان څوک پیژني د ده اصلي نوم محمد سارم اختر دی د ده دغه عکس په 2019 کې د پاکستان او استرالیا د کرکټ په بازۍ کې دغه عکس اخیستل سوی دی چې ډیر وایرل سو او د هنګ کانګ او نورو ملکو کې ثبت سو او په ډیرو مسخرهچي ویډیو کې یا په عکسو کې د دغه عکس لیدل کیږي خو د ده میرمن د ده په دغه مسخرهچي عکس په مشهوره کېدو خوشحاله نه ده ځکه وایي په ځینو بنډارو کې یوازې د قریبانو په منځ کې یو څوک ډرۍ تولیږي مګر زما خاوند خو ټوله نړۍ ډرۍ ته اچولی دی په کوچنیوالي کې به مو کله بایسکل چلوي نو زنځیر به یې په لاره کې خطا سو او بیا په اخته ورچوي به مو اوس خو داسې بایسکلان راځي چې هیڅ زنځیر نه لري او د زنځیر پر ځای د یو څو ګرران څخه کار اخیستی دي او بایسکل ښه په اسانۍ سره روان وي I am fact.